ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور غوښتنه کړې ده وای څنګه کولی سو چې موږ یو غټ اپلیکیشن سافټویر او یا هم دا رقم غټه ویډیویي و بل ملګري ته موږ ورولېږو. هغوی ته خالي لینک ورکړو، هغه یې له هغوی ځای څخه ډاونلوډ کړي. نو ملګرو د دې دپاره خو ډیر سافټویرونه شتون لري چې خلک په هغوی کې ویډیوګانې و بل کس ته لیږي او یا هم سافټویرونه پکې لیږي. دې دپاره بیخي ډیر ځایونه شته، خو تر ټولو اسانه او تر ټولو هوسا شی چې ده هغه به زه نن و تاسو ته وړاندې کړم. که چیرې تاسې غواړئ دا نورو په هکله هم زه و تاسو ته ویډیوګانې اپلوډولی شم. څنګه تاسې کولی سئ چې یو غټ سافټویر وي، یو غټه ویډیو وي، مثلا هغه کس له تاسو څخه لیرې وي، یو په کابل کې وي او هم بل یو په هرات کې وي، دومره سره لیرې وي، یو په افغانستان کې وي بل په پاکستان کې وي. د افغانستان والا پاکستان ته څنګه باید هغه اپلیکیشن یا سافټویر ولیږي. طریقه یې ډېره اسانه ده ملګرو. تاسې به ګوګل ته راسئ، ګوګل کې به تاسې په خپله ولیکئ ګوګل ډرایو. داسې م کله ولیکل دغه او نه دوهم یو سره اوښتی ده، دا ګوګل ډرایو دا به تاسې کلیک کړئ. په تاسو ته به دغه مخ ښکاره سي ملګرو. ته ګو ټو ګوګل ډرایو پر دې باندې به کلیک وکړئ. ستاسو چې هر ایمیل ستاسو په موبایل او یا هم په کمپیوټر کې خلاص وي هغه به ټول دالته په خپله ښکاره سي. په هغو کې به په خپله دغه ځای خلاص سي، هغه دومره دغه ستونزه هم نه پیښوي. دا په خپله له ګوګل سره کنیکټ ده، د ګوګل په خپله ځاني سایټ ده ملګرو. نو دا د ملګرو خلاصو دغه دلته باید تاسو په خپله کم سي اپلیکیشن ده، کم سي سافټویر ده، کم سي وینډوز یو شی وي تاسې و خپل بل ملګري ته لیږئ، دغه یې ځای ده ملګرو. د انټرنیټ ډیر سخت سست ده. نو دا د ملګرو سایټ مکمله خلاص سو. اوس ملګرو دلته و تاسو ته دا پورته یو لیکلی ده نیو. پر دې نیو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ فولډر تاسو غواړئ چې جوړ یې کړئ، فایل اپلوډ هر څه چې تاسې غواړئ اپلوډ یې کړئ، نو هغه تاسې پخپله کولی سئ ملګرو. دلته تاسو د افیس د هر شي شیان پورته کولی سئ، یو شی هم دلته نه منع کیږي ملګرو. چې کوم شی تاسې غواړئ اپلوډ یې کړئ بالکل یې اپلوډولی سئ. زه دا د پر نیو باندې مې کلیک وکړل، فایل اپلوډ باندې مې هم کلیک پسې وکړل. زه غواړم ملګرو چې دغه آنلاین ګروپ ده یو 13 اپلیکیشن ده دا اپلوډ کړم. دا ما دغه کړل او هم اپلوډ باندې مې کلیک وکړل. دا د ملګرو تاسې و دې ځای ته کتلی سئ د دې اوس په خپله اپلوډینګ پیل سو. انټرنیټ بیخي بې اندازې سست ده، له دې کبله دومره وخت یې واخیست. داسې د مکمله ښایي 15 MB اپلیکیشن وي. نو دا اپلیکیشن چې کله پورته سي زه و خپلو ملګرو ته یې لیږم چې په څنګه ترتیب یې باید زه و دوی ته ولیږم. د دې به بیا موږ لینک را اخلو او هم هغوی ملګرو ته به ورکوو کم څوک چې الته له تاسو څخه یې غواړي. دا یو کس له موږ څخه نظري ورور په نامه سره ده، هغو پوښتنه کړې ده دا ویډیو وایي که دې راته جوړه کړه. دا د ویډیو زه د دوی دپاره اوس جوړوم. او بل ملګرو د دې ګوګل ډرایو خوندوره طریقه څه ده زه به یې تاسو ته وړاندې کړم. داسې د ملګرو تاسو ته په خپله دا د 15 GB تاسو ته په خپله درکوي مفت. په دې کې چې هر څه تاسې اپلوډولی سئ. خو د دې په هکله به زه تاسو ټولو ته یوه خوندوره بله طریقه هم در وښیم. که چیرې تاسې غواړئ چې ستاسو کم لمبر چې دي ستاسو په ټلیفون کې او یا هم ستاسو په سیم کې هغه تاسې ټول محفوظ وساتئ. یعنی چې هر وخت تاسې وغواړئ هغه لمبر په خپله تاسو خپل موبایل ته راښکته کړئ، نو تاسې په ګوګل ډرایو کې هغه پورته کړئ. ملګرو چې کله تاسو خپل موبایل ته ایمیل ور اچوئ، د ایمیل په وخت کې په خپله دغه ګوګل ډرایو چې ده له هغو ایمیل سره کنیکټ وي. چې کله تاسو هغه لمبر هلته پورته کړئ نو په دغه ګوګل ډرایو کې په خپله ستاسو هغه لمبر ثبت سي. چې هر وخت تاسې غواړئ هغه لمبر بیرته په بل موبایل نوی موبایل مې واخیستی او یا هم ستاسو موبایل ورک سو، تاسې غواړئ دغه لمبر بیرته راښکته کړئ په هغه نوي موبایل کې او په هغه نوي سیم کې وکاروئ. په خپله خالي تاسو دغه ایمیل راواخلئ، په هغه موبایل کې چې مو کله خلاص کړ په خپله به دا لمبر هلته ښکاره سي. چې کله ښکاره سي تاسې یې په خپله له هغو ځای څخه کاپي او یا هم کټ کړئ و دغوتې و
خپل موبایل یا میموري کارت او یا هم سیم ته واړوئ ملګرو. دا د دغه دپاره ډیر خوندور شی هم دی، یعنې 15 جی بي تاسو ته مفت شیان درکوي. که چیرې تاسې غواړئ هر څه محفوظ وساتئ، داسې وساتئ چې بالکل یو څوک یې هم یونسي. د دې دپاره هم دغه سافټویر د ملګرو، ځکه چې دا سافټویر بیخي کارنده د دغه دپاره هم دغه سایټ دی ملګرو، ځکه چې دا سایټ بیخي کارنده سایټ ده او ډیر کسان یې هم کاروي، ځکه چې د ګوګل کمپنۍ یو ځان ته جوړ سوی سایټ دی. دا ستاسو دغه شیان دومره محفوظ ساتي چې یو چاته یې هم نه ورکوي تر څو چې ستاسو دغه ایمیل بل چا نه وي وړی ملګرو. دا زموږ سافټویر ورسېدی. اوس چې کله ورسیږي تاسې به اوس پخپله پر دې ځای باندې کلیک وکړو چې آیا دی رښتیا راغلی او که نه ده راغلی. دی اپلوډ سو که نه سو اپلوډ، اوس به دی پخپله په دې ځای کې وموږ ته ښکاره سي. دا د ملګرو آنلاین ګروپ یو درس اپلیکیشن ده. دا د ګوره راواوښت. اوس به تاسو پر دې باندې چپه کلیک وکړئ. پر دغه باندې ګیټ شیریبل لینک لیکلی ده، دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو ګوره لینک شیرینګ اون، دا به تاسو پخپله خلاص کړئ، آن سي. دا به تاسو بیا دا کاپي کړئ. چې کله مو کاپي کړل چې هر چاته تاسې غواړئ هغو ته به تاسې په فیسبوک کې یا په بل شي کې او یا هم په هر څه کې په واتساپ کې تاسې غواړئ ویلیږئ، خالي یوه هغوی ته سینډ کړئ. ملګرو دا په موبایل کمپیوټر په هر څه کې چې تاسې غواړئ دا سایټ کارولی سي. نور پر الله تعالی سپارمه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.